ملګرو نن د پولیټیکل ساينس بل لیکچر دی او ټاپک ته ریلیشنشپ بټوین پولیټیکل ساينس اینڈ سایکالوجي چې د پولیټیکل ساينس او د سایکالوجي یو بل سره سره ریلیشنشپ دی د سایکالوجي لنډ انټروډکشن به موږ داسې وکړو چې سایکالوجي هغه مضمون دی کوم چې د انسان د ماغزو د هیومن مایند د هیومن بیهیویر د انساني رویې د انساني خیالاتو د فکرونو د سوچونو سټډي کوي مطلب دا دی چې هر هغه څیز چې زموږ مایند سره ریلیټډ دی د هغې سټډي په سایکالوجي کې کیږي نو د انسانان چې دي د دوی د یو بل نه بدل دي چې څومره انسانان دي نو د هر یو سوچ چې دی د بل نه بدل دی نو په خپل کور کې چې دی د یو پلار نه یو مور نه پیدا سکرونه وي یو به یو پاټی کی بل به بل پاټی کی یو سړی به شومی بل به سخي دا ولې داسې دا ځکه داسې چې دلته کې تاټ چلیږي او هغه تاټ چې کوم چلیږي نه هغه د بل نه بدل دی یو سړی به هغه به تیارۍ نه یریږي بل سړی به به تیارۍ نه یریږي دې ځای کې چې څه پراته دي انسان د هغې نه کنټرول کېږي نو په هیومن باډي کې د انسان په باډي کې د ذهن ډېر زیات چې دی نو غټ امپورټنس دی که نه اگر ماغزو نه بغیر به انسان سی چې میموري بایلي یاداشت بایلي نو هغه انسان بیا چې دی نه د هغه په سوسایټۍ کې څه قدري یا که معمولي غونده کې دلته کې چې کوم نه فرق راشي بیا ورته خلک لیونی وایي نو په دې وجه باندې چې څومره وخت تېرېږي دومره په دنیا کې د سایکالوجي هغه امپورټنس سیوا کېږي چې د هیومن لکه ډپریشن مرض هغه وخت تر وخته سیوا کېږي که نه او ګورئ ښه د مالدارو چې د پیسو ورسره ډوسه کمې نه هغه خلک خودکشي کوي ولې خودکشي کوي نو څه ناسه مسله خو شته که نه دلته کې نه دکه دا ډپریشن دا مسله چې دا نه ولې ده نو چې څومره په دنیا کې د ډپریشن دا مرض سیوا کېږي نو دومره هم خلک مجبوره کېږي دا ساینسدانان چې دوی د دې کوج ولګوي چې ولې داسې دي نو د دې ولې جواب به سایکالوجي ورکوي اوس د دې چې کوم دی نه د دې په پالیټکس کې چې کوم رول دی زمونږ د ذهن دی نو چې کوم رول دی نه هغې د وجې نه د سایکالوجي د پولیټیکل ساینس یو ریلیشنشپ جوړ شوی دی نو د دې رول نه څوک انکار کولی شي لکه ګورئ پولیټیکل لایکس اینډ ډس لایکس نو یو سړی به هغه به سیاست خوښوي بل سړی به یا به سیاست خوښوي نه لکه د مثال په طور په پاکستان کې چې کله هم الیکشن کېږي که نه نو وایي ټرن آؤټ 40% او په پاکستان کې چې ټرن آؤټ 50% ته ورسي نو دا لکه یو ډېر غټ کاري نو چې 50% ټرن آؤټ دی مطلب دا دی چې 50% خلکو ووټ نه دی ورکړی دا 50% خلکو ووټ ولې نه دی ورکړی دا د دې ځای خبره ده دکه خلک چې کوم دي نه دی ځان نه سیاست دوی ته داسې ښکاري چې بس دا ورته ښه نه ښکاري او یا د دوی په مایند کې دا چلیږي چې موږ که ووټ ورکه نه سو که ورنه که نه سو زموږ ووټ سره به څه وشي نه هر څه چې دي خو لکه وګورئ په پالیټکس کې رول شته که نشته بله چې دا ما څنګه خبره وکړه چې د سکرونه وي یو به په یو پاټی کې بل به بله پاټی کې پلار او زوی یو په یو پاټی کې بله پاټی کې نو دا د دې وجې نه چې دا پولیټیکل لایکس او ډس لایکس دي نو چې دا پولیټیکل لایکس او ډس لایکس دي نو دا د هیومن د سایکالوجي هم ټاپک دی او دا د پولیټیکل ساینس هم دی هیومن بیهیویر چې دی د هیومن بیهیویر پورا په دې کې رول دی او بیهیویرل اپروچ چې دی نه دا په پولیټیکل ساینس کې دویم اپروچ و چې د دې اکارډنګ ټو دیس اپروچ تھرو دیس اپروچ پولیټیکل ساینس ډېر وخت سټډي شوی دی نو د پالیټکس کې د بیهیویر ډېر زیات رول دی که نه پالیټکس کې د پبلک اوپینین ډېر زیات رول دی رای عامه چې ورته وایي لکه په 2003 کې وایي پاکستان دې ته حکومت تیارېده چې عراق ته د امریکې په وینا باندې خپل فوج ولیږي نو خو بیا هغه خبره خو د هلته نه د امریکې نه هم پاتې شوه خو دلته کې آیا د پاکستان خلکو به دا برداشت کړي چې عراق ته د پاکستان فوج لاړ شي او د امریکایانو په سپورټ کې د عراق د مسلمانانو خلاف جنګ وکړي نه داسې چې کله پبلک اوپینین حکومت ته پته لګي چې د دې رایامه د دې خلاف ته نو بیا حکومت هغه کار نه کوي نو پالیټکس کې د پبلک اوپینین کردار دی که نه د هیومن بیهیویر خو داسې یو سړی دی هغه 4 کاله مخکې په یو پاټای کو اوس په بله پاټای کې دی ایون تر دې پورې چې یو سړی دی او هغه د الیکشن په شپه باندې وایي دله به ووټ ورکوم او بله رسار چې کوم دی نه بل سړي له ووټ ورکړي دا ولې چې هیومن بیهیویر از ویریبل دا چینج کېږي وذ د پیسج آف ټایم وذ چینجینګ کنډیشنز دا چینج کېږي نو چې دې له تغیر دی د دې تغیر د وجې نه چې کوم دی انسان هغه پولیټیکل تھاټس چې کوم دي نه هغه هم چینج کېږي چینج کېږي پروپیګنډا چې دا حکومت پروپیګنډا کوي اپوزیشن پروپیګنډا کوي په پالیټکس کې پروپیګنډا یو ډېر غټ شی دی په پروپیګنډو باندې خلکو الیکشنې ګټلي دي او د امریکې ایون د امریکې د سوپر پاور چې کوم دی چې ډونالډ ټرمپ په الیکشن وګټو نه د هغې نه مخکې بیا چې دی داسې شي و چې رشیا په دې کې کردار ادا کړی و یا چې دی نه و چې د ډونالډ ټرمپ کومه پارټي وه هغه هیري کلینټن څه په ایمیلو باندې داسې چې کوم دی نه بدنامه کړه پروپیګنډا یې ورپسې وکړه چې وروستو بیا پته لګېده نه هغه خبره یا رښتیا وه یا نه وه خوا کار وشو او ډونالډ ټرمپ الیکشن وګټو نو د پروپیګنډې په سیاست کې ډېر غټ رول دی او دا پروپیګنډا چې کومه ده نو پروپیګنډا خو په اصل کې
دروغ رښتیا کول دي او د خلکو ذهن به بدلول دي. نو دا خو د خلکو ذهن سره تاټ سره ریلیټډ ده. نو په دې وجه باندې سیاست کې رول شته. هر یو پالیټیشن په پاکستان کې چې مونږ وګورو نه هغه داسې رول اختیار کړی دی لکه ته به وایې دا مداري دی. هغه چې خلک کم ځای ته ځي او په سټیج باندې ودرېږي جلسه چاته کوي نو د مخکې نه د هغه ځای او د هغې خلکو هغه نیچر او مایند سټډي کړی نو د هغې مطابق خبرې کوي او خلکو باندې هغه خلګي او ته تاڼې غږوي. حالانکې ټولې جلسې نه پس که بنده سوچ وکړي نو هغه په ټوله جلسه کې 5% چې کوم دی نه د کار خبرې نه کړي. ټولې دروغ ویلي یا په فضول خلکو ته یې سبز باغ خولی. نو دا چې د دې په پالیټکس کې رول دی د پروپیګنډې او د دې څیزونو. نو دا د سایکالوجي هم ټاپکس دي د پولیټیکل ساینس هم دي. د یو بل نه ډفرنس یې څه دي ګورئ سبجیکټ میټر یې بدل دی. مکمل سبجیکټس خو د یو بل نه بدل دي که نه. پولیټیکل ساینس یو سوشل ساینس دی او سایکالوجي ساینس دی فزیکل ساینس ته پیور ساینس ته. بل طرف ته سایکالوجي پوره چې کوم دی د هیومن مایند بیهیویر ایټیچوډ او د مایند سره ریلیټډ د ټول هر څه سټډي کوي. او پولیټیکل ساینس خو صرف چې کوم دی نه د پولیټیکل بیهیویر د ووټینګ بیهیویر د پروپیګنډا چې هغه ټولز هغه ټیکنیکس چې صرف پالیټکس سره ریلیټډ دي د هغې سټډي کوي. او پولیټیکل ساینس یو نارمیټ او سوشل ساینس دی چې ګډ او بیډ دې سره یو کار دی یو معیار قایموي. سایکالوجي دې سره کار نشته بس هغه خو یو ساینس دی تا ته مخامخ فیکټس ښیي نور ستا خو قبلې که نه قبلې څنګه چې ومي داسې دا به داسې دی. نو اگر چې دواړه ډفرنٹ سبجیکټس دي خو تر څه حده پورې د دواړو په یو بل باندې انحصار شته او هغه انحصار داسې دی چې د هغې نه څوک انکار نشي کولی. نو بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.